السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. زه عبدالرحمن جسیم یم او د عضوي کیمیا د زده کړې په پلمه ستاسې درنو په خدمت کې حاضر شوی یم. د نن په ویډیو کې د ایزومیرونو او د الکانونو د فزیکي خواصو په اړه بحث کوو. لومړی تاسې شاید د ایزومیرونو کلمه اورېدلې، څه ته ویل کېږي او دا څه ډول خاصیت دی. ایزومیرونه دا د الکانونو یو ډول خاصیت دی چې امکان لري هغه مرکبونه چې د اټومونو په تعداد کې سره مساوي خو په مشرح فورمولونو کې فرق ولري، دغه ډول مرکبونه په خپلو فزیکي او کیمیاوي خواصو کې هم فرق لري. جلا جلا مرکبونه چې صرف تعداد سره مساوي دی، نو دغه ډول مرکباتو ته د عضوي مرکبو ایزومري خاصیت ویل کېږي. نو په لاندې ډول موږ داسې تعریف ورته جوړولی سو چې ایزومیرونه هغه مرکبونه دي چې مالیکولي فورمولونه یې سره یو شان او مشرح یا ساختماني فورمولې فرق ولري. اوس نو چې مالیکولي فورمولې سره یو شان دي، د دې مطلب دا دی چې د اټومونو تعداد یې صرف سره یو شان دی، خو دا چې دوی په څه ډول سره یو ځای شوي دي، دغه ډول یو ځایوالی بیا فرق لري، یعنی ساختماني فورمولې فرق لري. دا مرکب د هغه اولني مرکب سره د اټومونو په تعداد کې مساوي دی، خو په مشرح فورمول یا په جوړښت کې دا فرق لري، ځکه نو فزیکي او کیمیاوي خواص فرق لري او دا دوه جلا جلا مرکبونه چې صرف په تعداد کې سره ورکم. زه تاسو ته ځینې مثالونه لیکم. اوس که تاسې داسې یو مرکب ته وګورئ، CH3 CH2 CH2 CH3، دا مرکب تاسې نوم واخلئ. کوم مرکب دی؟ بیوتان. ډېر ښه. اوس نو بیوتان دا نارمل بیوتان دی، زنځیري ساده شکل لري. ځکه چیر د دې مالیکولي فورمول لیکم، مالیکولي فورمول خو دا دی کاربنونه حساب کوي، کاربنونه یې 4 دانې دي، هایدروجنونه یې تاسې حساب کوي 3 او 2 5 5 او 2 اوه او 3 څو کېږي 10. دا مالیکولي فورمول شو. اوس په تیرو درسو کې هغه د فورمولونو د زده کړې په درسو کې موږ ویلي وه چې مالیکولي فورمول هغه فورمول ته ویل کېږي چې صرف موږ ته د یو مرکب د اټومونو تعداد راښیي. دلته چې ما لیکلي چې کاربنونه یې 4 اټومه، هایدروجنونه 10 اټومه، صرف تعداد راښیي، دا نه راښیي چې د دا 4 کاربنونو ترمنځ څه ډول اړیکې موجودې دي، د کاربن او هایدروجن ترمنځ څه ډول اړیکه موجوده ده، آیا دا کړیز شکل لري که زنځیري، دا نه راښیي، صرف د یو مرکب د اټومونو تعداد راښیي. دغه ډول فورمول ته څه شی وایي؟ مالیکولي فورمول وایي. اوس نو زه راځم یو بل مرکب هم لیکم. دا مرکب CH3 CH3 دا مرکب. اوس که دې ته تاسې وګورئ، دا هم کاربنونه تاسې اوس حساب کوئ، کاربنونه 1 2 3 4 کاربنونه سوله، کاربنونه څو سوله 4، هایدروجن حساب کوئ 3 او 1 دا 4 4 او 3 اوه او 3 10، هایدروجنونه څو 10 اټومه هایدروجنونه سول. اوس که تاسې دا وګورئ، د دې مرکب او د دې مرکب مالیکولي فورمولونه، دغه د دې مرکب مالیکولي فورمول څو او دا بل مالیکولي فورمول د دوهم مرکب، دا چې دی دا نارمل بیوتان سو، یعنی عام هغه نورمال بیوتان چې زنځیري شکل لري. دا چې یو شاخ لري، د شاخ ته په کیمیاوي اصطلاح کې ایزو ویل کېږي. نو ایزو بیوتان یعنی هغه بیوتان چې یو شاخ ولري. دا دوه مرکبونه د اټومونو تعداد یې هیڅ فرق نه لري، د کاربنونو شمیر او د هایدروجنو شمیر هیڅ فرق نه لري. نو ځکه موږ ویلی سو چې د دې دوه مرکبو مالیکولي فورمولونه سره مساوي دي، مګر په ساختماني فورمول کې فرق لري. دلته په دې مرکب کې په ایزو بیوتان کې پر دوهم کاربن باندې یو بل میتایل راغلی دی، دوهم کاربن یې د 3 کاربنو سره اړیکه لري، دا دوهم کاربن د 2 کاربنو سره اړیکه لري، دا دغه سیده زنځیري شکل لري، نارمل بیوتان دی او دا ایزو بیوتان دی. دا دوه مرکبونه په خپلو کیمیاوي او فزیکي خواصو کې فرق لري، ځکه دا دوه جلا جلا مرکبونه دي، صرف د اټومونو په تعداد کې سره ورته دي. نو موږ داسې ویلی سو دوی دوه یو د بل سره ایزومیر دي. دا د عضوي مرکبو خاصیت دی چې ایزومري خاصیتونه لري. دا دوه مرکبونه د اټومونو په تعداد کې سره مساوي دي، خو په ساختماني فورمول کې فرق لري. نو هغه مرکبونه چې مالیکولي فورمولونه یې مساوي خو جوړښتیز یا مشرح فورمولونه یې فرق ولري، دغه ډول مرکباتو ته ایزومیرونه ویل کېږي. دوی یو د بل ایزومیر بلل کېږي. نو دا یو ډول خاصیت سو. دا ایزومیرونه په اصل کې د کورنۍ نوم نه دی، چې تاسو خطا نه وځئ، نه د کورنۍ نوم دی نه د مرکباتو نوم دی، دا په اصل کې د عضوي مرکباتو یو ډول خاصیت دی. نو بل د دې څخه موږ دا نتیجه اخیستلی سو که چیرې عضوي مرکبونه د اټومونو په تعداد کې مساوي وه، د دې دا معنا نه ده چې د دوی خواص به هم سره ورته وي. ډېر داسې مرکبونه کیدلی سي چې یو شمېر اټومونه لري
خو اټومونه خو یو شمېر دي، یعنی مالیکولي فورمولونه سره ورته دي. بیا به موږ تر دې وروسته د ساختمان ته هم ګورو. که ساختمانونه هم سل په سل کې سره ورته ونه موږ ویلی شو چې دا عین مرکب دی. که په ساختمان کې لږ فرق موجود و نو هغه جلا مرکب دی. دغه علت دی د ایزومري خاصیت په نظر کې نیولو سره دا د دې علت په درلودلو سره عضوي مرکبونه چې دي دا بیخي زیات دي چې په اوس نړۍ کې دي. په هغه تېرو درسو کې چې موږ ویل تر 200 میلیونه ډېر عضوي مرکبونه پیژندل شوي دي. ځکه کله چې لږ د کاربن ځای تغیر وکړي یا د اړیکې ځای تغیر وکړي، مشرح فورمول کې که لږ تغیر راغلی دا مرکب په یو جلا مرکب باندې بدلیږي، ځان ته ځانګړي فزیکي او کیمیاوي خواص لري. اوس نو دا مرکبونه دا دوه سره ایزومیر شوله. زه تاسو ته راځم د ایزومیرونو ځینې نور مثالونه لیکم تر څو تاسو ته دا موضوع ښه واضح شي. کېدلی شي دوې کورنۍ په خپلو منځو کې سره ایزومرونه وي، اوس لکه الکین او سایکلو الکان. زه تاسو ته یو مرکب لیکم CH2 دوه ګونې اړیکه CH. دا دوه ګونې اړیکه لري، د الکین د کورنۍ یو مرکب دی، 3 دانې کاربنونه لري چې دا مرکب پروپین نومیږي. زه د دواړو مالیکولي فورمولونه تاسو دلته لیکم. کاربنونه یې حساب کوئ، 1 2 3 کاربنونه څو اټومه شوله؟ 3 اټومه. هایدروجنونه 2 دا دي، یو دا دی، دا 3 هغه شوله. هایدروجنونه 4 دانې شوله. دغه مالیکولي فورمول شو د پروپین. د دې مرکب نوم څه شو؟ پروپین. د الکین د کورنۍ یو مرکب دی. زه راځم داسې یو مرکب لیکم CH2. دا مرکب حلقوي یا کړیز مرکب دی. د دې د اټومونو تعداد معلوموم. کاربنونه حساب کوي، 1 2 3 کاربنونه 3 اټومه شوله. هایدروجنونه 2 دا دي، 2 دا 4 2 نور پر واچوي دا 4. هایدروجنونه 4 شوله. اوس که تاسو د دې دغه مرکب د پروپین او دا مرکب چې دی دا خو نو حلقوي مرکب دی، حلقې ته په کیمیاوي اصطلاح کې سایکلو یعنی کړی یا حلقه، او الکان دی سایکلو الکان شو. دا د سایکلو الکان د کورنۍ څخه دی، خو د دې مرکب په مشخص نوم چې دی هغه سایکلو پروپان دی. سایکلو پروپان. اوس پروپین د الکین د کورنۍ مرکب دی او سایکلو پروپان دغه مرکب چې دی دا د سایکلو الکانو د کورنۍ مرکب دی. د دوی د اټومونو تعداد چې موږ وګورو مالیکولي فورمولونه سره ورته دي، یعنی د اټومونو تعداد سره ورته دی، خو د دوی مشرح یا ساختماني فورمولونه فرق لري. ځکه نو دا دوه جلا مرکبات دي، یو د بل سره په خواصو کې فرق لري. نو بله نتیجه د دې څخه موږ دا اخیستلی شو چې امکان لري په مکمل ډول په عضوي مرکباتو کې دوې کورنۍ یو د بل سره عضوي وي. اوس هر وخت چې تاسو وینئ الکانونه، سایکلو الکانونه او الکینونه دا یو د بل سره ایزومیرونه دي، او همدارنګه ایترونه او الکولونه یو د بل سره ایزومیر دي. زه د ایتر د کورنۍ یو مرکب درته لیکم، یو ساده مرکب، او همدارنګه د الکولو د کورنۍ یو مرکب درته لیکم. که چیرې د دې دوو کورنیو د دې مرکباتو موږ د اټومونو تعداد وګورو، یعنی مالیکولي فورمولو ته وګورو، دوی به په تعداد کې سره مساوي وي، خو دا کورنۍ فرق لري. نو چې کورنۍ فرق لري ایماندار خبره ده چې دا په خواصو کې هم فرق لري. د الکولو د کورنۍ یو ډیر ساده مرکب دی CH2OH. دا مرکب د الکولو د کورنۍ دی، نوم یې دی ایتایل. ګوره دا ایتایل شو، د الکایل ګروپ موږ په تېر درسو کې ویلی و ایتایل، او د الکولو کلمه ورسره ذکر کوو ایتایل الکول. دا د الکولو یو مرکب شو. بل که زه داسې مرکب د ایتر د کورنۍ وظیفوي ګروپ ساده اکسیجن دی، دې خواته یو دانه د الکایل ګروپ، یو دانه میتایل وصل کوم، او دې خواته یو میتایل. دا کورنۍ که څه هم موږ تر اوسه نه ده ویلې، پر خپل ځای باندې به د دې په اړه بحث کوو. اوس صرف د ایزومري خاصیت ته یې ګورو. د دې مرکب نوم دی یو میتایل دغه دی او یو هغه دی. نو زه وایم چې 2 دانې ډای میتایل، او دا کورنۍ چې ده ایتر، ډای میتایل ایتر. راځو دا خو نیم مشرح فورمول ما تاسو ته ولیکئ. د دواړو مرکبو مالیکولي فورمول لیکو او ګورو. د دې مرکب کاربنونه حساب کوئ، 1 2 دانې کاربنونه لري. کاربنونه 2 دانې دي، هایدروجنونه څو اټومه دي؟ 3 او 2 د 5، یو بل څه اضافه کوي 4، هایدروجنونه 4 اټومه، اکسیجن 1 اټوم. دا د دې لومړي مرکب
مالیکولي فورمول شو. د دوهم مرکب مالیکولي فورمول ته ګوري. کاربنونه په دې کې څو دانې دي؟ 2 دانې دي. هایدروجنونه یې 3 دا دي 3 دا. د 4 اټومه. اکسیجن یې 1 اټوم دی. اوس که تاسو دې دوه فورمولو ته وګورئ د دواړو مالیکولي فورمولونه سره مساوي دي، خو د دوی ساختماني فورمولونه یا جوړښتیز فورمولونه دا فرق لري او دوی جلا جلا کورنۍ دي. نو دا د هغه خبرې چې ما تاسو ته وکړل چې امکان لري په مکمل ډول دوه کورنۍ په خپل منځو کې ټول مرکبات سره ایزومیر وي، یعنی د اتومونو په تعداد کې سره مساوي خو په خواصو او په ساختماني فورمولو کې فرق ولري. د هغو څخه دا دوه کورنۍ اوس فعلا ما تاسو ته ذکر کړی چې یو د هغو څخه اول الکینونه او سایکلو الکانونه ټول مرکبات په خپل منځو کې ایزومیر دي سره، او دوهمه کورنۍ ایترونه او الکولونه د دې دوه کورنیو هم ټول مرکبات په خپلو منځو کې سره ایزومیر دي. نو خدای دې وکړي چې تاسې به د ایزومیرونو په موضوع باندې په پوره ډول سر خلاصوي وي. که چیرې تاسې پوښتنې لرئ او انتقادات لرئ، پیشنهادات لرئ، تاسو کولی شئ په کمنټو کې او یا هم د واتساپ د لارې تاسې خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ تر څو موږ تاسو ته دغه ویډیوګانې لا هم په غوره ډول سره وړاندې کړو. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. د دې ویډیو دوهمه برخه په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته د دوهمه موضوع تشریح کوم چې د الکانو فزیکي خواص دي. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.